درې روزي په میاشت کې نیول، درې روزي په میاشت کې نیول. امام بخاری امام مسلم حدیث نقل کړي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صوم 3 ایام من كل شهر صوم الدهر كله. د درې ورځو روزه نیول د هرې میاشتې نه دا داسې لکه چې ټول عمر روزې. درې روزې په هر میاشت کې نیسه. ولې د هغې وجه دا ده من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. سوچ یو نیکي وکړي الله والا لس ورکوي. یوه روژه دې ونیوله لس روزې، دویمه روژه دې ونیوله 10 روزې، درېیمه روژه دې ونیوله 1 میاشت. نو چې په هره میاشت کې ته 3 روزې نیسي دومره ثواب میلاویږي لکه ته ټول عمر روزې. ټیم پې لږ لګي ثواب پې څومره میلاو شو. او بیا په روایت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې راغلی دی موقوف روایت چې خاص کر د جمی موسم چې کم دی دا خو غنیمت بارده، دا خو یو غنیمت دی. شپې اوږدې دي تهجد دپاره او ورځې لنډې دي د روژو دپاره. نو 3 روزې پکې نیسي، یو په یو عشره کې ونیسه، بله په بله عشره کې ونیسه، بله په بله کې ونیسه. او که یامې بیز نیسي 14 14 15 هم ښه ده. که دارنګې 3 ګله روژې نیسي، 3 پیوه روژې نیسي، 3 جمعرات روژې نیسي هم کولی شي چې کم ته نیولی شي.